د بحث موضوع خو دا اوس مهاله پښتو سینما خو ښکاره خبره ده چې د اوس مهالي سینما سره به د پخوانۍ سینما تذکره هم کیږي او چې کله موږ پښتو سینما یادو نو د پښتنو ذکر به هم کیږي چې د سینما سره تعلق وي. کله چې موږ د پښتو سینما او پښتانه په نظر کې ساتو خبره کوو نو موږ ته یو پښتنه مخې ته ودرېږي چې زمونږ د پښتانه چې د سینما سره متعلقه څومره میدانونه دي په هغې کې چې کوم صلاحیتونه لري هغه ټول صلاحیتونه د بل چا په کار راغلي دي. ځکه چې د پښتنو خپله سینما ونه د پښتنو سره زه د هغه دور خبره کوم چې پښتنو خپل صلاحیتونه نورو سینماګانو ته وربخل. په هغه وخت کې موږ سره خپله سینما نه وه، خپل ماحول نه، خپل وسایل نه، خپلې اسانۍ نه وي چې د پښتنو صلاحیتونه د پښتو سینما په کاته کې راغلی وي. داسې نه دي شوي. مونږ که ګورو چې د بالیووډ یا د هندوستاني یا د برصغیر د سینما نه علاوه نړیواله سینما ګورو نو ډېرو کمو خلکو ته به دا پته وي چې په هالیووډ کې او هالیووډ نه مراد صرف امریکا نه، اگر چې هالیووډ خو صرف د امریکا سینما ده، خو زما مقصد دا دی چې د هالیووډ نه علاوه یا د امریکې نه علاوه د برطانیې، د فرانس، د جرمني، د کینیډا، د رشیا، د ایران او بیا د هند او د ځینې نورو ملکونو په سینما کې د پښتنو د صلاحیتونو هغه کردار دی چې د هغه سینما د خپلو خلکو نه په هیڅ صورت کم نه دی، خو هغه د هغوی په کاته کې تللی دی. که مونږ هالیووډ یا فرانس، جرمني او امریکا او دا خلک پرې هم دو او صرف سب کانټیننټ ته راشو نو په دې سب کانټیننټ کې هم چې کله مونږ د سینما تاریخ ګورو او په دواړو حوالې ګورو، پښتو سینما او د پښتون کنټریبیوشن ټو سینما، که دغه دواړو ته ګورو نو د پښتون کنټریبیوشن ټو بالیووډ سینما چې دی هغه نه صرف د هغه خلکو نه کم دی بلکې د هغې نه مخکې دی، پاینیر دی، بنیادګر دی. یعنې تاسو وګورئ چې په دې سب کانټیننټ کې د 1914 نه خو خاموش فلمونه شروع شو زمونږ په ریجن کې. اوس زه د امریکې او د فرانس او د جرمني خبره نه کوم، د سب کانټیننټ خبره کوم. نو د 1914 نه د راجا هریشچندر فلم، خاموش فلم نه فلم شروع شو نو در 1911 پورې خاموش فلمونه روانو او په دغه دوران کې پښتانه په خاموش فلمونو کې موجودو، خصوصا د اکټر په حیثیت. چې کله 19 کې عالم آرا جوړېدلو نو بیا خو د اکټینګ نه علاوه د ځینې نورو صلاحیتونو ضرورت و، د شاعر ضرورت و، د مکالمه نګار ضرورت و، د هدایتکار ضرورت و، د ډایرکټر ضرورت و، د پروډیوسر ضرورت و، د بلا سیزونه د سینما سره وابسته شو. نو تاسو د 19 نه پس د صورتحال د سینما وګورئ چې بنیادګر پکې پښتانه دي، د لیکوال په حیثیت، د هدایتکار او پروډیوسر په حیثیت، د شاعر په حیثیت او ورسره د اکټر په حیثیت او د سنگر سندرغاړي په حیثیت. همدغه ړومبی فلم چې کوم دی عالم آرا، په دې عالم آرا کې ړومبی سین د یو سندرې دی، شروع د سندرې نه کیږي او هغه سندره چې کوم سندرغاړي ویلې ده هغه هم پښتون، وزیر محمد خان د جمرود، WM خان. په هغه وزیر محمد خان باندې پکچرایز شوې ده، یعنی اواز خو د WM خان دی خو په هغې کې اکټینګ او تصویر هم د WM خان دی. او تاسو ګورئ چې د نړۍ په تاریخ کې موسیقي نشته، په هالیووډ او په نورو دنیا کې خو موسیقي په دې ترتیب موجوده نه و په سینما کې. دا خو سب کانټیننټ چې دی موسیقي پرمننٹ حصہ جوړه کا د فلم او دغه پرمننٹ حصے جوړېدو ابتدا یو پښتون کوي WM خان، د اکټینګ په ذریعه هم، د سندرې په ذریعه هم او په دغه عالم آرا کې د پښتنو نور کنټریبیوشن هم شته، په اداکارۍ کې هم او په لیک کې هم. نو بنیاد او ابتدا د پښتون نه کېږي، د سندرو هم، د فلم د اکټینګ هم او د فلم د نورو اړخونو هم. دغه د پښتنو صلاحیت دی چې دا په بله کاته کې لاړو. د هند یا د بالیووډ د سینما پیژندګلو جوړه شوه. وزیر محمد خان چې دی WM خان
هغه څوک اړو پیژني نه چې دا د جمرود یو پښتون و په بمبئی کې فلم کې کار کولو هیڅ چاته پته نشته. او بیا د دنه پس خو بلا ډېر په سوونو خلک لاړه. څوک رفیق غزنوي ته اړو د پښتون په نظر ګوري نه. همدا یو رفیق غزنوي شاعر هم دی، د سټوري رایټر هم دی، کیسه لیکونکی هم دی، مکالمه نګار هم دی، سندرغاړی هم دی، طرز جوړونکی هم دی، موسیقار هم دی، اکټر هم دی، په اکټینګ کې هم هیرو هم راځي، ویلن هم راځي. د فلم سره کومه داسې یو څانګه ده چې رفیق غزنوي په هغې کې نشته. او د هغې نه پس یو پوره فیملی، یو پوره خاندان د رفیق غزنوي فلم ته او ډرامې ته ورکو. د خیام سرحدي او د سلما آغا او په خپله د رفیق لوریانې چې وې زرمینه وه، یو بله لورې وه، هغه ټولې د فلم انډسټرۍ سره تړلې خاندانو. دا ټول کنټریبیوشن لاړو هند ته یا سب کانټیننټ ته یا بر صغیر ته. د پښتون پیژنګلو پکې ځکه نشته چې پښتون سینما نشته دی. کله چې د پښتو فلم جوړېدلو نو تاسو د ملګرو نه واورېدل، حاجي صاحب هم خبره وکړه چې په 1941 کې دا فلم ریلیز شو. خو دا فلم چې دی په دې کار د 1939 نه شروع شوی و. په هغه وخت کې دا ممکنه نه وه چې په یو کال کې د فلم جوړ شي یا په یو 2 میاشتو کې. اوس خو به نعیم مخلص صاحب درته وایي چې 2 میاشتو کې رانه فلم غواړه تیار فلم به درته درکړم، بلکې میاشت کې رانه فلم غواړه تیار فلم به واخلي. نو د 39 نه چې فلم شروع نو 4 کالو کې د دې قابل شو چې فلم راغلو. دا یو خبره په دې موږ خوشحاله یو چې که د پښتون د صلاحیت فایده بل چا تمزي، خو با صلاحیته دومره دی چې د پښتو فلم آغاز د ډېر اوچت معیار نه شوی دی. یعنی د یو فلم کیسه لیکونکی چې حمزه بابایی، امیر حمزه شینواری، د یو فلم سندره لیکونکی چې امیر حمزه شینواری وي، او هغه ما چې کوم د ډبلیو ایم خان ذکر وکړو هغه په دې فلم کې سنگر هم دی، سندرغاړی هم دی، سیکنډ هیرو هم دی. یو خو پکې د رفیق په آواز سندري دی، حاجي صاحب د هغې ذکر وکړو. بل په خپله د ډبلیو ایم خان په هندي فلمونو کې خو به وي د هندي نه مراد دا دی چې اردو، تلګو، ملیالم، په ټول هندوستاني فلمي صنعت کې د ډبلیو ایم خان سندرې موجودې وي، په هغه ژبو کې موجودې وي. چې په پښتو کې فلم بالیووډ جوړولو، هندوستان جوړولو، نو په هغې کې هم د رفیق او د وزیر 2 سندرې، نو سندرې هم دي او اکټینګ یې هم دی. خو بیا تاسو وګورئ چې زمونږ د پښتو فلم آغاز د ډېر اوچت معیار نه کېږي. د حمزه بابا نه کېږي، د رفیق غزنوي نه کېږي، د وزیر محمد خان نه کېږي، او ورسره د ځینې نورو شاعرانو او د اداکارانو نه کېږي. حبیب جان په خپله لومبی فلم یو، خو د هغه دور یو معیاري سندرغاړی هم وه او اکټینګ هم کړی دی. دغه معیار په کار ده چې ورځ په ورځ اوچت شوی وی. فلم خو ناکام شو، د هغې د ناکامۍ وجوهات حاجي اسلم صاحب بیان کړه، د حمزه بابا د نقش حیات په حواله هم، او حمزه بابا په داستان امیر حمزه کې هم دا خبرې لیکلي دي. خو یو خبره ده چې د حمزه بابا خو شاعر و، مونږ ته خو دا پته نشته دی چې هغه د کمې پایې اکټر و، ډایرکټر و، موسیقار و، دا چاته پته نشته. خو کله چې دوی د دې فلم د جوړولو په وخت موجود و بمبئی کې، نو یوازې لیلا مجنون نه، هغه ځای کې چې کوم د اردو فلمونه به جوړېدل په هغې کې د حمزه بابا کنټریبیوشن و. حمزه بابا په دې نقش حیات کې دا هم لیکلي دي او په داستان امیر حمزه کې هم، چې هلته ذکریا خان چې د امجد خان پلار و، جنت پېښوري، د ذکریا خان د اکټینګ په پروجیکشن کې حمزه بابا لاس و. د رفیق غزنوي په ډایرکشن کې چې هدایتکار به څنګه وي، د حمزه بابا لاس و. ځینې سینونه چې رفیق غزنوي ریکارډ کړي د حمزه بابا په وینا بیا کټ کړي دي، دوباره ریکارډ کړي دي. په موسیقۍ کې د طرز جوړولو کې دا موږ ته پته ده چې حمزه بابا په موسیقۍ ډېر پوه و. هلته په فلم کې دغه کنټریبیوشن شامل و چې د سندرو، یو خو شاعر و، بل د سندرو په طرز جوړولو کې په موسیقۍ کې حمزه بابا ډېر لوی کردار و. نو دغسې یو سړي نه خو د دغسې یو معیار نه خو زموږ د پښتو فلم آغاز کېږي. خو هغه فلم ناکام شو او بیا یو اوږده موده د پښتو سینما بیا خاموشه وه. پاکستان او هندوستان ویش کېږي او ملکونه جوړېږي. د پاکستان نه پس هم یو لوی سفر دی چې پښتو سینما نشته، خاموشه ده. دا چې د ارشد ذکر وکړو، دا په 28م کې دغه اشتهار راغلی و د ګلسانګه فلم 1968 کې، 68 کې، 68 کې اشتهار راغلی چې موږ ته خلک پکار دي.
او غالبا دغه ورځو کې امان صاحب هم رابطه کړې وه. سلیم راز صاحب او طاهر افریدی د دې رایټر هم وو، سندرغاړي هم وو. او طاهر اثر صاحب ګوره د شاعر په حیثیت نن هم څوک نه پیژني، خو دغه فلم له سندرې هم لیکلې وي. طاهر افریدی خو افسانه نګار دی، ناول نګار دی، خو دغه فلم دپاره هغه سندرې هم لیکلې وي او د دې د کیسه او مکالمه کې هم د دوی کردار د سلیم راز صاحب او د طاهر اثر صاحب دغه کوشش هم ناکام شو. هم په دغه اته شپېتم کې د کله خزان کله بهار کوشش ناکام شو. هغې کې خو امان صاحب هیرو و، همایون قریشي پکې ویلن و، او دام د یو کم اویایم او د اویایم زمانه و چې په کراچۍ کې یوسف خان شیربانو باندې کار کېدو. دوی په دې فلم کار کولو. کله خزان کله بهار فلم جوړ هم شو، فلم ریلیز هم شو، او بیا هنګامي وشو، سازش وشو، فلم ناکام شو. او کله خزان کله بهار کې چې زمونږ امان هیرو و، نو چې د هغې نه پس ته ویلن شوی دی نو تر ننه پورې ویلن دی. بلکې دا یو ښه کار دی چې امان صاحب په دې ویلنانو کې هغه ویلن دی چې اکثر فلمونو کې وروستو هیرو شي. یعنې دا که تاسو دره خیبر وګورئ نو سربلند خان ویلن وي، خو سربلند خان چې بیا کومه قرباني ورکړي ټوله سمپتي سربلند خان ته لاړه شي. او د دې وروستي دور په فلمونو کې د وخت بادشاه د دې یو فلم دی چې په هغې کې ډېر خطرناک غوندې ویلن وي او د دولت لالیچي او څه او څه، بیا په سترګو ړوند شي او طوفان پرې راشي، بیا ورته یو سبق حاصل شي، بیا هیرو شي. نو دوی چې کوم کتاب لیکلی دی چې میں ایک ناکام هیرو که فلاپ هیرو، نو زما خیال دی چې فلاپ هیرو نه دی، کامیاب هیرو دی. څه خو یې داسې فلمونه شته چې مکمل د هیرو په حیثیت د دوی فلمونه دي، یا د دویم هیرو په حیثیت د دوی فلمونه دي. زمونږ د اکرم عمرزي صاحب یو فلم و عمل د لارې مل، په هغې کې خو مکمل هیرو امان صاحب و. او ځینې نورو فلمونو کې بنګړیت کړی، او ځینې فلمونو کې چې دی بدر منیر سره او یا آصف سره د هیرو په تور راځي. خو دا خبره مانه امان صاحب ته لاړه، د پښتو سینما ته واپس راځم. نو په اته شپېتم کې بیا زمونږ د دوه منصوبې ناکام شوې، ګلسانګې والا هم، کله خزان کله بهار والا هم. او دې سره سره په دې لاهور کې یو ډېر لوی سړی و میر عبدالصمد خان، په انفارمیشن کې ملازم و، افسر و په هغې کې. نو میر عبدالصمد خان به د رحیم ګل سره وخت په وخت په دې خبره کوله چې پښتو کې به رحیم ګل د کوهاټ ډېر لوی ناول نګار او په فلم کې هم دغه یو خپل کردار دی. عجب خان افریدی چې کوم ړومبی فلم و هغه ادم خان دور خان او ځینې زاړه فلمونه چې دی هغه رحیم ګل جوړ کړي. نو د میر عبدالصمد او رحیم ګل به ډېر وخت تبصرې کولې چې پښتو کې فلم جوړول پکار دي، خو نه کامیابېدل. بیا چې کله کامیاب شو پښتانه په خپله سینما کې په دې وطن کې، نو هغه د یوسف خان شیربانو نه باقاعده آغاز وشو، ځکه چې کله خزان کله بهار چې دی هغه پاتې شو. نو بیا هم زمونږ آغاز د ډېر باصلاحیت او د ډېر اوچت معیار نه وشو. ګورئ د علي حیدر جوشي صاحب په هغه دور کې د ټول نه د اوچت لیول لیکوالو په دې سوشل موضوعاتو باندې د یوسف خان شیربانو خو کیسه وه چې هغوی چېرته د فارسي د کتاب نه راخستی و، بیا پې باندې منظوم داستان لیکلی و، بیا هغه فلم شو. خو دا ده چې هغه فلم کې د بدر منیر او د نعمت سرحدي ایکټینګ، اگر چې بدر منیر دې نه مخکې کار کړی و، جہاں برس گرتے ہیں وغیرہ وغیرہ، یو دو فلمونو کې کار کړی، یاسمین هم وه او نعمت سرحدي. نو دوی بیا یو ډېر اوچت آغاز وکړو، د یو ډېر اوچت سټینډرډ نه، یو ډېر معیاري. هغې کې د بدر منیر اداکارۍ ته سړی حیران شي، دومره اوریجنل اداکار دی بدر منیر په خپل یاسمین خان هم. زما مقصد دا چې شروع زمونږ بیا ډېره ښه وشوه، او دا دسمبر اویایم کې دا فلم ریلیز شو. ډېر زر ورپسې د امان صاحب دی فلم در خیبر چې راغلو، نو ټول ټیم بدل و، د یوسف خان شیربانو د ټیم کسان ټول بدل او دا ټول بدل. دلته آصف خان هیرو راغلو، امان صاحب ویلن راغلو، خو بیا هیرو شي. یونس کیاسی به طور شاعر راغلو، ړومبی فلم یو. ګلنار بیګم به طور سندرغاړې راغله، ړومبی فلم یو. عمر دراز خلیل ړومبی فلم و د ډېرو خلکو. او بلکې د دې ډایرکټر هم شاید چې ممتاز علي خان صاحب و، د هغه ړومبی فلم و، د بله خلکو ړومبی فلم و. هغه ړومبی شخصیت چې راغلو، شاید جمیل بابر هم په دې کې و، په ړومبي فلم کې و، در خیبر کې چېرته یو انګریز وي پکې. نو دا بیا دومره معیاري فلم موږ سره راغلو.
خدا دا چې زمونږ هغه معیار برقرار پاتې نشو. مانه دا خبره لږ اوږده شو، زه رالنډوم چې زمونږ پښتون سینما نشته، نو زمونږ هغه چې کوم صلاحیتونه کوم معیار و هغه زمونږ پیژنګلو جوړه نه شوه. ګنې د دره خیبر غوندې فلم چې دی د هغې نه آغاز زمونږ وشو چې ډېر اوچت معیار، او دې دور کې مونږ ته هغه لیکوال د کیسه لیکونکي په حیث، د شاعر په حیث او هغه اداکاران میلو شو چې هغه ډېر د اوچت سټینډرډ و. یعنې په دې وخت کې هم حمزه بابا د پښتو فلم له سندرې لیکلې، حمزه بابا علاقه غیر له سندرې ولیکلې. دره خیبر نه پس ډېر نږدې ورځو کې هم په دې موضوع چې د انګریز او د پښتنو کشمکش وي، په دې دره خیبر نه پس علاقه غیر جوړ شو، دغې سندرې حمزه بابا لیکلي دي. دغه شان پیغله فلم له حمزه بابا سندرې لیکلي. د دومره لوی سطحې لیکوال د حمزه بابا نه پس هم موږ سره چې کله مراد شینواري، امیر غلام صادق، یونس کیاسي، قاسم حسرت او دې خلکو چې فلم له سندرې لیکلي، نو دا هم هغه مثال و لکه چې د اردو فلم له یا د هند فلم له به فیض احمد فیض، ساحر لودیانوي، حبیب جالب او د کمې پایې شاعرانو به لیک کولو. دغه شان زمونږ هم معیار دغسې و. د مراد صاحب او د امیر غلام صادق او حمزه بابا او د یونس کیاسي او قاسم حسرت معیار ډېر اوچت و به طور شاعر. بیا د کیسه لیکونکي په حیثیت موږ سره ډېر اوچت معیار کیسه لیکونکي و. موږ سره فارغ بخاري، رضا همداني د فلم کیسې لیکلي دي. ګوره د یو فلم دی غازي کاکا چې هغه د کاکاجي صنوبر حسین په دې جدوجهد باندې جوړ شوی دی. د هغې کیسه فارغ او رضا لیکلې ده د غازي کاکا، خو هغه فلم کې معیاري ایکټینګ ونه شو یا نور ټیم مضبوط نه و، هغه فلم ناکام شو. نو په پښتو سینما کې نه پخوا نه اوس مهاله کې مونږ دا ونه کړی شو چې مونږ په خپلو اتلانو باندې فلمونه ولیکو، په خپلو هیروګانو ولیکو، لکه دا څنګه چې په کاکاجي صنوبر باندې رضا همداني او فارغ فلم ولیکلو. دا پکار دی چې مونږ دغه وخت نه شروع کړی وی. یعنې مونږ ته پکار و چې زمونږ په خوشحال خان خټک فلم جوړ وی، زمونږ په احمد شاه بابا فلم جوړ وی، وروستو چېرته هند جوړ کو د پانیپت والا. پکار دی چې زمونږ په باچا خان په کاکاجي صنوبر خو یو ناکام فلم جوړ شو. دا څومره لوی شخصیات چې دي دا د سینما لکه سمیع ارمان چې ویل دا ډېره اثرناکه ذریعه ده. زمونږ په تاریخي شخصیاتو که مونږ فلمونه جوړ کړی وی نو مونږ به شخصیات په ډېر ښه شکل پیژندلی وو. یوازې شخصیات نه، پوره تاریخ چې دی. زما ذاتي تجربه دا ده چې ما د موسی علیه السلام کیسه باندې 20 کتاب وکتل، نه پې پوهېدم. چې 10 کمانډمنټس مې وکتو پوه شوم پې. ما د حضور پاک صلی الله علیه وسلم د پوره تاریخ چې دی بلا کتابونه کتلي وو، هغسې پې نوم کلیر چې د 3 غنټو د میسیج نه پې باندې ډېر ښه کلیر شوم چې دا مسله ده، کوم صحابي کوم کردار ادا کړی. نو دا د سینما اثر دی چې هغه مذهب ته او شخصیت ته او سوسایټي ته او معاشرې ته هم داسې یو رنګ ورکړي چې اثرناکه یې جوړه کړي. زمونږ د پښتون سینما چې دی یو خو ډېره لیټ شروع شوه، 80 نه شروع شوه او ډېره زر ختمه شوه. یعنې مونږ چې د 90 د لسیزې ته شاملېږو، 1 2 3 نه شروع کېږو، نو زمونږ هغه شدید زوال شروع کېږي. یا خو به مونږ سره د اوربل غوندې فلم و، د ګڼکپ او د الزام او د اقرار او د انصاف غوندې فلمونه به او یا مونږ سره بدماشي ومنم او زوی د شیطان، لور د شیطان، مور د شیطان، خیر بشي، د سپي لکې، پته نه لګي څه فضولیات دا زمونږ د فلمونو نومونه به و. نو چې اوس یو سړی د سپي لکې کتوله راځي او د کرخو ارامي، او بیا به مونږ په دې علاقو باندې اشنغری دی، پیښوري دی، چارسدوال دی، پته نه لګي داسې فلمونه به شروع کړو. ګندګیر یعنې زمونږ اوس مهاله سینما دا حال دی چې ګندګیر دی جوړ دی. نه پکې کلچر شته، نه پکې معیاري شاعري شته، نه پکې معیاري ایکټینګ شته، نه پکې معیاري هدایتکار شته. معیار مو څه ذلیل شو. اگر چې د سینما یو مجبوري وي چې پبلک څه ډیمانډ کوي نو پروډیوسر او هدایتکار په دې متفق وي چې داسې سیز به ورکوو، ځکه چې دې سره معاش تړلی دی، دې سره پیسه تړلې ده. نو که اوس ورته مونږ د دره خیبر او یوسف خان شیربانو غوندې فلم ورکو نو بیا به هم سینما خالی پرته وي. اگر چې اوس خو په هر قسمه فلم خالی پرتی دي، سینماګانې ختمې شوې، دغه پکچر هاوس او دغه یو دوه پاتې دي، نو هغه ناولټۍ او تصویر محل دواړه لاړې، هغه نورې ټولې لاړې، سینماګانې خو ختمې شوې. خو دا ده چې کله زمونږ معیار د سینما د زوال سره مخ شو، د هغې یو وجه دا هم وه چې معاشي مسله وه.
د پبلک سطح راټیټېدلو د کتونکي معیار را پرېوتلو هغه آرټ فلمونه هغه هسټوریکل فلمونه هغه د شاعرۍ او د کیسې او د ډایلاګ او د مکالمې او نور ټکنیکلیټیز چې دي د هغې فلمونه کتل غوښتل نه هغې هغه څه غوښتل چې همدغسې ذلیل فلمونه وي نو بهرحال سینما زمونږ را پرېوتې ده دا د معاشرو د اتار چړاو چې ورته وي عروج و زوال چې ورته وي دا روان وي کله عروج وي کله زوال وي زما ذاتي خواهش دا دی چې موږ د دې زوال نه چېرته سر اوچت کړو که 10 کاله 20 کاله 50 کاله نه هم وي خو چې یو داسې نسل راشي چې هغه په آرټ پوهېږي هغه په شاعرۍ پوهېږي هغه په ډرامه پوهېږي هغه په کلچر پوهېږي هغه په ټکنیکل څیزونو پوهېږي 50-60 کاله بعد دي شي 100 کاله بعد دي شي خو خدای دې وکړي چې زموږ د پښتو سینما بیا راوچته شي او بیا زموږ هغه هنرمندان او هغه چې څومره خلک ورسره معاشي طور وابسته دي او هغه معیار او د دې هر څه نه غټه خبره هغه صلاحیتونه چې پښتنو له خدای پاک د آرټ په دنیا کې ورکړي دي چې هغه زموږ په خپل کار راشي ډېره مننه